السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ته وایې که نه چې هغه فلم دلته جوړېږي او چې دلته جوړېږي خو ته کار څه کوې؟ وایم مې کار څه کوې یم په خدای دې باور کېږي که نه په ما مه کوه یم خوشې تشې ګرځم چې دا خوشې تشې ګرځي که نه همدې اعلانونو ته یې غوږ ایښودي او همدلته فلمونه جوړېږي او ورځه الله یې خوشحاله کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجه پروردګاره نو تاسو څه کوئ؟ موږ هم چې راغلي وو د فلم لګ وایم وایم په ایمان کو پکې واري سړی کو اړینو ما باندې کم از کم خیرو خو ښکارم که نه. او دا بوډا سړی هم راغلی دی مړه په دې عمر باندې موږ خو تا به راسره ګیله نه کوو. دا د قیامت علامې دي. سپی مې خودسته ولې بیبي؟ یا بچی نارینه کو زنانه نارینه یم. شک مې در باندې راغی خدا هغه ډمان دلته راغلی د څه ډمانه؟ اوس یې نغارې نه والې وی راځي چې سازو نو ډمان نه دی فلمونه والا دی فلمونه جوړوي ته دلته څه کوې؟ یا بچی زه خو په واړه ساته یم خو زه یم چې لږه په غټه ساته شم په دې ودونو کې پیسې لږې ملاوېږي او مرۍ راله کېنولې نو مال زه هم پکې کار وکړم که نه. تم فلم لرالې ورځه ورځه نور کسان هم راغلي ورشه ځه. ښه هغه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته کېږي. توبه خدای توبه په دې عمر راغلی دی فلم له ما ته خپل عمر یادې او ځان ته نه ګوري. زه خو د 15 کالو یم. وایي د 15 کالو یم د غاښونو ته خو یو بسریا د شپېتو نه اورېدلي دا خو مې خوله خرابه وه ګاونډیانو راله په څوکې ایستي دي چې دې پېغله یم. ویم ښې کړي چې په څوکې ته نه ایستي دي همداسې ولې پکار وو. اتوېږي ناشیسته کې خوله ورکړې ده په دې عمر هم فلمونه نه راځي. خپل عمر نه یاده زما عمر یادې. ښځه یې غلی شه د مرچو په سټه ناست دی اډرقی صاحب اوس کار شي دواړه به بار کړي. اډرقی ما یاده وه ډایرکټر یاده وه وایم ګورې ما ته یو بل سره زده کړي که نه کېدای شي موږ دواړه والي. تا سره مې د خدای دیرم نه چړي کوي. نو زه داسې به ستا پسې مړ یم وایم دې فلم کې یادوم. بس غلی شه. زه یم کلنای یو دا خیرو ښکارم که نه ما ته ګوره که چا ته ګورې؟ دا ته ګورم که نه دا راډیو دا ګوتم بوډ دي څنګه په سر باندې کوي. د سیپرې دا رالې څه ده؟ زه خو راغلی وم هغه واپډې ډاکټر ته چا لاټړې ده. نه دا خو د فلمونو انډسټري ده. ښه دا د فلمونو هغه انډسټري ده. هغه ته ورته زه خیرو راغلی یم که به ډایرکټ ما خیرو واخلې. اوس که هیروګان داسې یو کېدی چې د انډسټري سر وخوري. او هغه ړنډو ته لاټه سمې نه 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 ما ته خو داسې پیس شک کوي ته ورته وګوره. هو که نه ورته ووایه به ډایرکټ زما سفارش ورته وکړه. صحیح ده. ما په ای ټي وي کې هم کار کړی دی ما په جي ټي وي کې هم کار کړی دی او د انډیا په جي پلس کې مې هم کار کړی دی. یاره که بوډا دا راټوه ته پکې چېرته چولو خرڅولو له راغلې ته یم دې خولې ته خو دې ګوره مړه سترګې دې اسمان کې دي زه خیرو یم د پښتو د فلم. دې بوډا ته دې پکې را پام شه زه چېرته په بازار کې مولې ټېپر خرڅوه د خدای ظالمه چې روزي کماوې کېنه او دا راټوه ته پکې چېرته بنګړي خو نه خرڅوې په دې فلم کې. زه خو څه خیر دی بیا به بنګړي خرڅ کړم ته پکې څه خرڅې. او دا جګه ته ورته وګوره د خیرو یم کلنای. خیرو یاره بچی خیرو راته کم ښکاري او خیرن راته ډېر ښکاري. دې مې خولې کې د غاښ هم نشته راغلی یم ورته ګورې یو چپټ کا وامه د فلم انډسټرۍ نه دې بار کوم ګورې. ته ماته ووایه کیمرا کوم خوا لګېدلې؟ کیمرا خو لا نه لګېده دې ټایم کې لا نور دی. بوډا کیمرا دې چا د پټو ګولي دی خو نه ولې مې نه ده لیدلې؟ ډایرکټر راځي سمه خوځوه خیر سره پاسپورټ څوک نه کوي. لږ ورخواشه ما سره په چل کې مه لګه. او که نه دې تا ته نمبر یې جوړي ما ته پته ده. بوډا ښې دوا کوه چې په دې فلم کې ماري زه خیرو یم او ته خیرنې نه رښتیا ته به مې پکې مورې. کړک پټ دې مه کوې ډایرکټر صاحب هغه را روان دی. ښه صحیح ده مونږ ته پته ده. کسان راغلي او دې راغلي دي. حدادي پس لنګې ته کېنه پس
فصح دلته لنګه کمره ده او کوټه ده نه نه کټ لنګې ته کوي فصح ها ها دلته راځه زه خیر ویم او زه خیر ویم توبه خدایه توبه ولې نو څوک وایي څه وکړو او څوک وایي څه پې وکړو د دې څه مطلب یا بچی زما په خوله کې یو غاښ دی او تا له داسې راشپېلې درکړي بچي چېرته یوه پې کوه ها وډخې فلم لا شروع نه دی مخکې نه ورګوي بار کم نه نه خیر دی غوسه کېږه مه ها همداسې کار دی همدا څه ووایه چې دې نه مخکې دا کار کړی دی خو سبق وځوه ولې د پښتو ژبه د هر طرف ته وړي د څه کار وایم کار دا یادوم چې دې نه مخکې د فلم کې د کار کړی دی هر کار یې کړی دی ښه د سبق وځوه نه ته خو پې نه لګي په دې فریم نه برابرېږي ها دې برابر که زه دو برابر مې خیرو ام جی دا خو بیخي نه راځي اجا پروردګار دا څه ووایه مخکې کار کړی دی بالکل جی ما په ای ټي وي کې هم کار کړی دی په زی ټي وي کې هم کړی دی په سٹار ټي وي کې هم کړی دی او د انډیا ان کمپیوټر مې پکې دا کار کړی دی جی دا کوم قربان چې په ډېر چینلو کار وکړي که نه دا په سوشل میډیا ناکام وي ایمان ټیک ټیک وي یا بچی بیا دلته څه کې ښه شباب زه راغلی یم ګاندي بل فلم مې شوټ کړ خاموش ګستاخه فریم دې نه رانیسي خو دا اوس مجبوري ده کسان کم دي اما دې فلم کې به کار وکړي اوا بچی بېغمه شه ښه داسې کار کوو که نه اوس چې کوم تاسو ما وکتې زما په معیار خو یو هم پوره ونه ختې خو لکه مطلب کسان کم دي اچھا ډایرکټر صاحب جی جی یو خبره راته وکړه که نه خښ کته که نه 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 ته د ما زه خیرو یم که نه خیر دی نه نه صبر وکړه ما خو نه منلې اوس په مې ومنې دا چې کوم پریم دی راغلی دا چېرته د پلار تصویر یې پکې لګېدلی و هغه پریم دی راغلی دی سمه خوا ده وه دا فلات چې نه زما نیکه ډایرکټر و او هغه چې کوم دی دا ماته په میراث کې همداسې کار خبرې خو ډېرې وشوې که نه اوس به داسې کار وکړو چې زما دا چې کوم منشي را سره دي نو اوټډور ته بوځو تاسو نه اډیشن والم چې کوم زما د فلم دپاره هیټ وختې صحیح ده او بل دا کار دی چې زه تاسو دلته خپله هیروین هم راغواړم او زمونږ دا فلم چې کوم دی که دا د فلپاین ملک دپاره جوړېږي دا ته وایي چې خیرونه ښایسته ده د حسن تکړه ده نو ته په هیروین باندې څه کوې وایي وایي ته به څه کوې خاموش ورقه ما ته بله ده خیرونه منشي جی لاړ شه او د حسن هغه ملکه راوله ځه زما نم ښایسته ده یاره ته خو چې کوم داسې د بورې منګه کې انسان قابو کې زما د فلم هیروین یعنی حسن ملکه را روانه ده ایا دی خو د انور صاحب ته دی ایا بس ویم دا ته وایه که نه چې دا شنه پاڼه چې لقې دا د نور نه ساتي نه نه د انور نه نه ساتو دا داسې کار دی که نه دا ډېر زیاته خوږه ده ښه نو دې نه مچان راځي نو هغه تې شړو یا بچی اخوای که دا راته ووایه که ډایرکټر صاحب جی 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 دا سپینوالي په نه ډېر زیات شوي نه دي یا دا سپینوالي دا اصل سیوا نه دی دا داسې کار دی چې دې والد محترم چې کوم دی که نه هغه جرنده به چورله جرنده ګړی و چې کله هغه مړ شو نو هغه جرنده دې ته حواله کړه نو دې ته میک اپ ضرورت نه وي دا جرندې ته ورشي چې واپس روز صرف میک اپ وکړي دا شونډې ترې کړي نور میک اپ ضرورت دې ته نه راځي نه نو دا راته ووایه دا جینکۍ نورې قات وي چې دا د پیمو ګوډې راپسې تا راوستې دې خولې ته یو کو دا د فلپاین چې کوم دی ټول نه حسینه جینۍ ده خو دا هغه خسینه نو چې هغه نورې به چې هغه به تیارې د سمسرکو هغه لکې وي هلکه ته خو ډېر زیات بېسړیتوب یې د فلم نه نه وباسم نه جی نه 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 کینې؟ هیرو یم نه به خیر دی نه یم همدا ودرېږه خاموش ودرېږه پاڼه فیب دا سینو چې مچان ته ځي بس دا یې مچ ته صبر وکړه لاړه بېغمه شه توبه خدای توبه ډاکټر صاحب جی ستا دا هیروین داسې ده چې هغه کهاني بدله څنګه وي د فلم نه نه ماشاءالله زما د هیروین او کهاني دواړه ډېر برابر دي ښه الو پټه مه تاو موږ له بسترګې وباسي دا وایي که نه وي د فلم باندې شروع اچو نو جی جی ډایرکټر صاحب خو خفه کېږي نه د فلم نوم څه دی یو زموږ د فلم نوم دی پتاسا پټاڅه یې ولې دی یې دي دا پتاسا مله په دې وجې ښې دی که نه چې دا یوه ورځ چې کوم دی بازار تللي او مټیان یې راوړل که نه خواږه نو چې کوم کړی هغه پکوان له ګوري نو هغې کې دا ورپرېوته نو چې ورپرېوته نو په چاڼ کې روچته کړه که نه
نو به د دې بیا دا خواهش زما په زندګۍ باندې چې کوم فلم جوړ شي ځکه دې نه خو په تاسه جوړه شوې وه نو دا د دې زندګي ده لکه یو کې چې مس شوی دی خدای رانی ما یو خی پکې جو مر کړتاري دی وو دې سره ستا نمبر دی Pase! Pase! ¿Qué? La pasa por allá. Yo voy a شاء دا ته وایا چې زما د اجازه نه بغیر دلته د پښتو دا فلم څنګه جوړیږي یا دا خپل سبق وځوا ډایرکټر هغه دی ها کینه ته او نو لا پاسه ته ورو ته پته نشته چې په دې علاقه کې زمانه غټ بدمعاش نشته او دا زما د اجازه نه بغیر فلم څنګه جوړو دا سوچ نه کو چې زه پکې دیم والم ماما موږ په کې سره رالو د سپوږیا کې راغلیو دا یو نه دی یو بیلانونه کول او فلم جوړ بعد موږ واده راغلیو چې کټلم ښه نو زه هم دې راغلم کنه چې ما پکې ویلو ځکه چې په درمونو کوم فلم جوړو کنه نو مصر شاهین شیناز او سبا شاهین مغزه غډیر درنه وي نو هغه زما غونتی پهلوان ویلن غوښته زه دې راغلم ما یا بچي الله دې میراث کا زما خوړه کمزور دی اوس به درته دلته درګې پرېوتې وې او نو اورې دې بوډیا ته وګوره دې کې خو ډانسونه داسې ډانس پکې دې کې خو به زړه لازمي تر راځي وای راځه کنه ډایرکټر راغو پکې جا راغی نه دا خو ما ستاره پر دې بوډیا ته ډایرکشن ورک غوړې چړو کته پورته کومه دې کې به ډانس می دې خوښه بدرنګ خو یا بچي په بریتي غره دوکه نشي نه لکه د خپل ملګري په یو انګلم کیمره نه راځي نه نو چې زما دا دومره سپومې مخ دا په یو انګلم نه رالي کنه نو دې څنګه راغشتې دا خو پکې حساب وامه دې خو راغشتې نه دی او ته څنګه سره واغشتې او دا سری دا مې دې کې ته راغیم کنه یو کې سړی زیونی دغه د سترګې اسمان ته نیوي دا کګي وږي نو به څه کنه کلی خلکو هم دغه مخونی ني خدا دا ته چې د چینی خاپېره راغله د چې پوزه دي دا لکه چینده کله چې سړی ډکه ورنه ودی چې دا کار کنه تاسو ما مخ کې ویډیو کنه چې دې فلم باندې واسه شروع مې نه چولې نه ډایرکټر صاحب دا خبرې ډېرې وکړي کنه نو به زه هیرو یم دا یو ویلن شو او دغه پلار شو او دا مور شو او هغه هیروین نه خو به دا واویلو خبره وره دا ډایرکټر هم تشوي کنه سلام علیکم نه خبره وره ډاکټر یار ته لګلې کینه کنه یار پروتو شروع کړی دا د نیپال جنې روسته دا خدای کنه دا هغه د حسن ملک دا ماشاءالله او خبره چې دا ولی کمزوري ده دې دا شي دلی دا پیاز میاز کنه دا سه ټماټر خوري نه دي نه غټيږي نه ورګه بډې سو یو دا ریچو خوړې دا وګوره دا دم خندا او فشو کنه نه راځي چې اورډو ته جو بس موږ خپل شاټ خایا ډایلاګ راکوا کنه خدا دا کار دی زمونږ دا فلم چې کوم شوټ کیږي دا بهر دا چې کوم دا صرف انډستری دا زمونږ اوټډور بار دی نو ها ودي خو راځي دی خو درګه بس خو مکه نه کوم چې مټک مو دوړه دا څه کار دا زمونږ اوټډور لوکیشن دی په دې وجه کوم زمونږ د فلم اډیشن کیږي ډایرکټر صاحب دته چې لکسم خودري غل کنه ډایرکټ بابو دې کله دی غل کینه سټایل نو زبام دا به سټایل دی اثر کیوا کیرا مو قلت ارتغل جوړو کنه سمودرګه نو ولالم خو دې پیګه کنه وای دا کار دی لوکیشن خو ولیدو زمونږ کہانی دا سیدا چې دا دواړه وکي خد خاوند دي شاباسي دا چې دا باندې دی زه اوسې خو نه نستا په ما دا پیرزو شي نو هرځه کې زما په نصیب دا چغا راسي بیا هم شکر وباسه چې زه دې په نصیب کې راسم کله نوري سه نه کوم دا فلم نه کوم بل سم شه کنه نو پوهه دې دغه دا خبره ده کنه چې په خیر دی دا فلم دی دا پریکیا خو نه کوم دا خیر دی بټیټا وته جوړ کړه وځه کله به صحیح ده سه ګټه په تپې سکه پدو همدا څه کار ده کنه کچا دا کہانی سمانه پر زه فکر کوم فلم به بن شي نه خبره کوه ها همدا څه کار کوم په معنا واخه دا کوم غافون ته فیصله کوم یو کنه وخت دی چې سکابین روانې رمه پاتره وته ډیر بدرنګ دی دا شی نه دي نه په خپل جاری ساته ها دا فلم کہانی دا کنه چې دا پکې خد خاوند یو د
ولې لور ده دا وایي څه دی نه بچي زما پکې څه ویم بیا مې د فلم نه وباسي ها دا پکې هیرو دی اخی دا بګي هیرو دی مړه نادیده کې کنه په لومبي ځل درته فلم ملاو شو نو سنخري کې موږ ته ځان خې او دا زموږ د فلم چې کوم دی ویلن شو تاسو کا کوي چې دوی د لور تختول او می تختولا ته په شخې پټیکا او ته به دا جنې به کې ته دې پیسې درکړې دي خو دا زموږ د فلم کہانی ده بس ټیک شو کنه شاټلو مشورو کوي راځي چې په وډو دا څه کار دی دې روټ ته وشو دی دا سرور ته راځي کټو تاسو په دې سین کې نه دا سین د غانې کوروان مړو کړ بای نو دا دی او ماته وی کوکسر کا تمه ته شیشه برادر پسې جنې تختوما وځه ما په ټي ټي وی کې او ټي ټي وی کې کار کړی دی دا بڑے چینل کې کارو کې دا قرباني پلاسي دې کان سٹارټ اکشن کټو هم داسې ډانس هم وکړو که نه لکه میرګو مرچ راباندې راغلي همداسې کار دی ما د ګانې سین ختم و د خدای ظالم هم د ژرې د ملکمه دا کټ پکې داسي کټ دې ته وایي که چې لکه مطلب دا سین ختم شو داسې کار دی دویم سین ته راځئ راځئ زموږ د فلم دویم سین ریاسل راځئ دې خوا همداسې کار دی هغه جینۍ چې مور پلار سره ناسته ده دا وایي ته په ګاډي کې تختې زه ورځې او زه بس کوم ته ماته بچ کې که نه ښه ګاډي بس بس منډې واما او ښځه ټیک شو اکشن ورځه Scene number 3, film rehearsal. Ready, roll, camera, action! یا خدایا پاکه چې دی وتښتوله چکه مو بیبي اورډر کوا سوکم ورته پچې دا سر دی وا اله زما کیسه بیغه موسا دا څه وایه که نه تاسو ته خو ما ګاډي یاد کړم دا خر ګاډي دي نو خدای دې را سره خلاصه ده خر ته وباسه نو ګاډي نه شو کار دی که نه دا فلم سین خو به کوو خو د راز یو خبر ده هلته راځئ نو دې خوا راځئ که نه جي تاسو چې ما کومه خبره کوئ چې راز خبره به کوو دې خوا را مخکې دی یاره جي هغه راز خبره جي دا ده که نه چې زه مسافر یم ډېر وخت مسافر یم بار ملک کې وکړه او جي نو چې کله په چوټۍ رالم که نه نو چې داسې مې وکړل چې ټوله بېروزګاري وه زم پکې ناست وم ټول خلک ټینشن کې وو نو زه رالم زما یاره دا ټینشن به زما هم کم شي او ستاسو به هم کم شي نو اعلان مې وکړ د فلم خو دا کهاني څنګه وه ډېره ښه کښاني وه ډېره زبردست او ډېر خوند یې وکړو نو لکه دا تا مونږ سره هسې ګپ شپ ولګو پن مذاق مې وکړو خپل مذاق کې وکړو بیبي دې څه وایي یا بچې مسافر یې او جي او ان ته خو به مسافر یې ستړی کړی او خوښه دې نه ده چې دا چوټي په کټ تېره کړي هغه څنګه هغه داسې بیا ما خو دې ځان یې بوټان واغېستل وی او ما ته پکې چشمې پیدا غټ کار وکړو ما ته پکې فیټر مې نه وچو زنده‌باد او بیبي تا ته یا بچې زما غاښونه نو ماتې ځان له غاښونه واخېسته